السلام علیکم، زه ستاسې ورور بلال لوګری یم له بلال پریس څخه تاسې ته سیاسي خبرونه وړاندې کوم. نن مې تاسو ته یو ډېر ښه خبر تیار کړی. د پاکستان تکړه سیاستدان شاه محمود قریشي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې یو بل ته د افغان د مهاجرینو په باره کې ډېر په غوسه شوي. شاه محمود قریشي ویلي چې افغان مهاجرین اوس کولی شي چې خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي. دوی ته پکار ده چې اوس خپل هیواد ته لاړ شي. د دوی میلمستیا نوره په پاکستان کې ختمه شوه او عمران خان ویلي چې شاه محمود قریشي ښه خبره نه ده کړې. افغان مهاجرین کولی شي چې په پاکستان کې په آزاده واوسي، دلته پانګونې وکړي، مصرفونه وکړي او دوی باید دلته واوسیږي. که چیرې دوی لاړل نو د پاکستان ملک له بحران سره مخ کیږي. نو ګرانو کتونکو او لیدونکو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.